ډېر نوموړي لوبغاړي چې په زرګونو په لکونو په کروڑونو خپل مینوال لري، نه صرف په پاکستان کې لري په افغانستان کې لري. یو داسې لوبغاړی چې د لر او بر ټول پښتانه د هغه په لبو باندې ویاړ کوي. موږ سره ولاړ دی د ارزان دپاره د شمشاد ټلویزیون لپاره ډېر د فخر او ډېر د ویاړ خبره ګڼم چې شاهد خان افریدی ورور به موږ سره خبرې کوي. ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. السلام علیکم جی. په نننۍ لوبه باندې ستاسو تبصره څه ده؟ نن میچ وشو. مخال کې ټول نه خبره ده د افغانستان ټیم والا نه لومه ته مالا بهتر ولګېدو. دغو کې لږ ډېر پلیران دي چې ډېر ښه او ډېر پازیټیو مشغولېږي او دا نن سبا کرکټ ډیمانډ دی. نو مخال کې که دغو انداسې خپل فټنس لیول ښه کړي او نور ښه پرفارمنسز ورکړي، دغو کانفیډنس لیول به های شي، څومره ډېر کرکټ کوي ماره به دغو له فایده ملويږي. نو مخال کې نن ډېر ښه مشغول شو، بیټینګ اسپیشلی دغه وکټ باندې ډېر ښه بیټینګ یې وکړه او یو ښه ټوټل یې ور کړو. او پاکستان غونته غاټ ټیم لا چې کوم ورلد کې سیکنډ نمبر باندې 2020 کې د هغو خلاف دا ښه پرفارمنس، بیا هغو بالرز ډېر ښه زوینو کې ګیندونه وکړو. نو مخال کې اوورال ښه افرټ و. ډېر د ټوله دنیا کې ګرځېدلې لوبې کوي. دا راته وایي چې د افغانستان ملي ټیم چې دی کوم اړخ ته داسې تا ته کمزوری ښکاري چې هغې ته ډېره توجه ورکړي چې تا ته ډېر کمزوری نه پرې نه وي؟ مخال کې زه به دا یم که نه چې 50 اوور میچونه د زیات کوي. 20 اوور کې خو بالکل مطلب دا چې ډېر زیات پازیټیو گیم وي او بیټسمین خپل ټیکنیک هم نه هغه کوی شي او چې کوم ټیکنیک والا بیټسمین وي هم پورا ټایم نه خستی شي. نو چې څومره لمبا اوور والا بیټینګ میچونه کوي ماره به هغه کې امپروومنټ درسي. او نور چې کوم زیات ایج والا دي مخال کې هغونه ښه دي چې ینګسټرز نوي وړکي پکې راولي او چې هغو له اپورچونیټي ملا شي هغو پرفارم وکړي. او نوي وړکو کې ډېر ښه بیټسمینان میډل آرډر کې وو، دغو ډېر ښه ټیکنیک دی. او 50 اوور چې څومره کوي هغه 50 اوور وجې نه دغو 2020 به نور زیات امپروو شي. دا اوس ستا خو ډېر زیات مینوال دی په افغانستان کې، ته هغوی ته څه وایي چې لکه په افغانستان کې د کرکټ د ودې لپاره څه وکړي، په کلو کې په ښارونو کې په هغې کې داسې ګراونډونه جوړ کړي، په هغې کې لوبې وکړي، څه د افغانستان کرکټ د ودې مخال کې افغانستان گورنمنٹ باندې ډېره غټه ریسپانسبلیټي دو. ټیک ده تاسو خپل سیاست کوو هر شی کوو، لیکن چې دا کم ویډ کې دي دا کم ځوانان دي دغو له الله طرفه نه اپورچونیټي ملو دی، الله طرفه نه دغو له پکار دي چې اویل کی اور گورنمنٹ له پکار دی چې ښه اکیډمیز وی ته ملو کی دغو له هر قسم فیسلټیز ورکي. مخال کې دا یو دغو کې ښه شی دا دی چې یو جذبې نه مشغولېږي. جذبې سره چې دغو کم فینس دي دغو چانې والا چې کم افغانستان کې یا بهر دي نو دغو فالو کوي. نو ښه دی چې څومره اکیډمیز د افغانستان کې جوړ شي ماره به دغو کرکټ اور هر شی امپروو کېږي. تاسو به سوره نور کرکټ کوئ، سورو کاله اراده وته شته، لیکن باسې ته چې هر نه کله تانګ شي زه به پرېږدوم کرکټ. نور ستا خو دومره مینوال دي چې ته راځي نو زړونه خلکو چې کمونه ګرم شي. ته وایې چې لکه اندازه سوره د 15 کاله به نور وکړي؟ نه 15 کاله 2015 پرې ما فی الحال فوکس کړی دی. 2015 پرې کرکټ کوم، هغه نه بعد خپل ځان قسم اور خپل زه غواړم چې 2015 پرې چې مشغولېږم نو ښه زبردست فټنس اور ښه پرفارمنس سره مشغول شم. زبردستي په ټیم باندې بوج نه جوړېدل غواړم. پښتون سړی یم، څنګه مشغولېږم ما خپله یوه طریقه ده او هغې طریقې نه به یې مشغولېږم مخکې. په خپله پښتو ژبه کې خبرې کوي، په ټوله دنیا کې راته پښتانه ګوري، د پښتنو لپاره څه پیغام لري؟ ډېره ښه خبره ده. خبره دا ده چې تاسو خپل چینل طرفه نه د موږ پښتنانو له الله یو ښه غوندې لیډر ورکړي. موږ پښتنانو له پښتون خلکو دپاره لیډر نشته. الله وکړي چې ښه لیډران ورته ملا شي. موږ پښتون غوندې خلک چې هم نشته. او مخال کې زه خو ډېر فخر کوم چې موږ مشران ټول افغانستان سره تعلق دی، خلکو سره مشران بزرګان چې کله هم حالات خراب وای نو موږ مشران همیشه افغانستان له تلو جرګې په شکل کې. او الحمدلله ډېر زیات موږ خالتي هلته نه موږ خپلوان اوسېږي او انشاءالله ډېر زر به زه افغانستان له چکر لګزمي لګوم. ستا ډېره مننه چې تا زموږ لپاره دا وخت راکړه، موږ سره دې خبرې وکړې. ډېره مهرباني، تاسو ډېره مهرباني. پښتون سړی وې